السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. د ابو هريره مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایلی دي چې خلاصیږي جنت او دروازې د جنت یوم الاثنین او یوم الخمیس، د دوشنبه او د پنجشنبه په ورځ باندې. نو هر انسان تعالی عفو کوي، بخښي. ما سوا له هغه چا څخه چې هغه مشرک وي هغه ته عفو نه کوي، او بل هغه څوک چې د مسلمان سره خوابدی وي. نو الله جل جلاله ملایکو ته وایي تاسې انتظار وکړئ تر هغه وخته چې دوی سره پخلا کېږي، نو له هغه بعد به بیا عفو ورته وکړم. او دغه رنګه ابو هريره مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اعمال د ناسو هر جمعه عرض کړول کېږي الله جل جلاله حضور لره، او یوم الاثنین او یوم الخمیس د دوشنبه او د پنجشنبه په ورځ باندې. نالکار رحمت الله علیه مبارک وایي چې پر انبیاء علیهم السلام پر پلرو او پر مندو باندې د جمعې په ورځ باندې د انسانانو اعمال عرض کړول کېږي. هغه مور ته هغه پلار ته ملایکې وایي چې دا ستاسو اولادات دي، دغه اعمال دي. هغه انبیاء علیهم السلام ته وایي چې دا ستاسو د امتیانو اعمال دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وایي چې دا ستاسو د امتیانو اعمال دي، دغه جمعه کې دي دغه کړي دي. نو وایي که زوی ښه عمل کړی و یا امتي ښه عمل کړی و، هغه نبي و پلار و مور ډېر خوشحاله سي، حتی مخانې وایي داسې ښایست د خندا په شکل باندې نیولي. نو فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاکم، د الله څخه وبېرېږئ، مړي وایي مه زیروئ، مړي مه زیروئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم مه زیروئ، مور پلار مه زیروئ. زموږ په بدو اعمالو هغه خبرېږي. که مو نیک اعمال کړي وه هغه مور پلار هلته په دا سیالانو، په عزیزانو، په قربانو، په شناب خیلو کې هغه د فخر در باندې کوي چې دا ښه اولادونه مې پرېښي دي. او که اولادونه په ناروا باندې اخته وه، په لهو لعب باندې اخته وه، په فسق اخته وه، له مور پلار په زیریږي. نو اعمال د جمعې په ورځ او د دوشنبې او د پنجشنبې په ورځ عرض کړول کېږي. هر بنده تعالی عفو کوي الا عبدا بینه و بین اخیه، ما سوا له هغه چا څخه چې دی بل ورور سره خوابدی. نو وویل سي وایي پرېږدئ تر هغه وخته چې دی خوشحاله کېږي. نو خوابتیا باید مؤمن د مؤمن سره نه وکړي، ځکه د دغه مغفرت څخه ځان مه باسئ. مسلمانان خو اوس داسې سوي دي پر نه خبره باندې سره خوابدي سي، په عمرو باندې سلامونه نه سره ادا کوي، نه سره جوابوي. حدیث رقم 5010 صفحه 204 مرقات جلد نم کتاب الاداب. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته.